تاسو په معده کې زخمي یا د معدې سره کومه ټچ کولمه ده په هغې کې زخمي نو تاسو لا به بغیر د ټسټونو بغیر د انډوسکوپي څنګه پته لګي چې زموږ په معده کې زخم یا زموږ د معدې سره کومه ټچ کولمه ده په هغې کې زخم دی. انډوسکوپي یو داسې پروسیجر دی چې دا یو نری پیپ چې د هغې په سر کې یو کیمره لګېدلې وي چې هغه ستاسو د خولې په ذریعه معدې ته انټر کړي. تاسو په معده کې دننه زخم وي یا ستاسو د معدې سره کومه ټچ کولمه ده په هغې کې زخم وي د دې په ذریعه باندې کتی شي او نورې هم پروسیجر کېږي د دې په ذریعه باندې کېږي. ښه نو که چېرې ستاسو په معده کې زخم یا د معدې سره کومه ټچ کولمه ده په هغې کې زخمي نو تاسو هم چې کله په نهره باندې یو ستاسو د معدې په ایریا کې دې ځای کې درد وي او تاسو خوراک وکړئ او دا درد ورسره خاموشه شي نو پوه شئ چې تاسو د معدې سره کومه ټچ کولمه ده په هغې کې زخم دی کوم ته چې ډیوډینم السر ویلی شي. یا ستاسو درد نشته دی خو کله هم چې تاسو خوراک وکړئ او دا درد ورسره زیاتېږي نو پوه شئ چې ستاسو په معده کې زخم دی کوم ته چې سټمک السر ویلی شي. دې دپاره تاسو کله هم چې بیګۍ سملې د هغې نه وړاندې تاسو یو ګیلاس اوبه وڅښئ او کله هم چې تاسو سهار په نهره باندې راپاڅئ نو هغې ټایم تاسو اوبه څښئ چې د دې سره د دې زخم کم کور دی هغه برابرېږي یعنې ټیکېدو طرف ته روان شي خو مکمل ټیکېږي نه. دې دوران که چېرې تاسو دردونو میډیسن واچول دا درد ورسره کمیږي نه بلکې ورسره زیاتېږي ځکه هم چې په معده کې څومره هم د دردونو ګولۍ دي هغه استعمالول ممنوع دي ځکه چې دردونو ګولۍ څومره هم دي د معدې زخم جوړوي او الریډي په معده کې زخم جوړ شوي وي. همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ. شکر الله حافظ.